سنې خفه کېږي که نه وای نور به د ځمکې خوب کومه چې زیړه شمه دا پکې لا بلا یریږه ما اورې که نه وایم واقعي چې زمانه ډېره بدله شوه وایم هغه چې څوک د شا په شمار کې نو هغه اوس په ډومبي کتار کې ټوپونه وایي او چې په ډومبي کتار کې وغاړو څوک په شمار کې نه راولي بابا جانه دا د شمار او قطار ته ترتیب بیا چا بې ترتیبه کړی دا د بختورې تور خبره دې کومه ولې هغه چا د شمار اوښکې ده او که د قطاره ها بچې اورېدلي مې دي چې هغه په نواب زورور خان باندې د ځمکې دپاره مقدمه کوي بابا جانه د کوم نواب شهسوار خان چې ته زوی که نه بختوره ترور د هغه لور ده که نه او چې کوم کار په رضا نه کېږي نو خلک بیا د زور زبردستۍ لارې خپلوي دلکش بچې وایم که دا خبره ما ته بل چا کړې وې که نه نو اوس به مې بلې دنیا ته ټرانسفر کړی و خو افسوس چې ته په ما باندې ډېره ګران یې بابا جانه اوس خو در باندې ګران یم خو که د سود زیان مو که راغله نو د بختورې ترور په شان به ما هم غورځې او خو دولت به خپلې دلکش بچې د خپل حد نموده ویم د نوابۍ شرکشۍ کې داسې ډېرې رشتې د مونږ خاندان لمبه کړي دي زه خپلې کمرې ته ځم بابا جانه کمره خو دې دې خوا ده که نه ښه دې خوا راخوا شه یاره بابا جانه خو ټول موږ دې هله ګډوډ کړو یا ښځې ما درته ویلي و که نه چې دا وړې ګرانه ده چې شړې شي خو ته نه منې کېدې ګوره نواب صاحب دې کرینه او ته شنه کېږي هغه دې حق نه مني او ته ورته وایې چې نه دراني وتله یا داستان ګله خدای ته وګوره نوره مې په زخمونو مالګې مه دوړوه تا ته پته زه د چا پروا نه کوم خوروانې کې نو خو ما ته پته ده چې ته په تلکارۍ کې خوروانه کې داسې نوې خبره خو نه ده ځکه خیري خوروانه پروا سودا مالې سودا به راوړو بلا وخت دی دا ته څه وې یاره خو زه څه وایم او دا سرینده مې څه وایي نو ولې زبیده پکې څه وایي او زما که منې که نه د زبیدې ومنه ځکه چې ستا ډېره خوږه ملګرې ده داستان ګله وایم چپ شه چپ څه شی چپ شو خام ماڼې هغه پټیمانو باندې چې دیوال را پرېوتی و هغه یاد دی هغه به خامخا چپ شوي یا خدای توبه یا الله توبه دا وجوه دا شپه نو ما کله ویلي دي چې ورځ ده یا ښځې نظر مې ټیک دی خو مازغر هله ستا د ناخوالو لږ خوځولي دي د کله نه چې زه ریټایر شوی یم که نه نو په یو ډېر لوی امتحان کې ګیر یم اوم تا ته ګورم اوم ستا منم اوم ستا اورم زما څه چې ته خو د هېچا هم نه اورې هی ښځې هغه وایي که نه وایي غوږونه مې هم دغه وبس چې تا وخوړو جانانه که نه دا غوږونه مې نه دي نه دا لږ ډېر خوځېدلي دي او د څه سره ستا د دې تاویلي ماویلي سره خدایه پاکه دی به څوک پوهېږي داستان ګله ویم ګوره نیمه شپه شوه هغه قلمیر تر اوسه پورې نه دی راغلی لږ بار ورپسې وځې نه بلکل هم نه قلمیر که چا بار ګیر کړو که نه نو هغه یو تشپاڼې دی څوک ورته څه وایي نه او که زما په شان قیمتي سړی چا ګیر کړو وسې پې بر شو نو په والله که پرېږدي دې دپاره د یو ناکامه شاعر دپاره دا ریټایر سړی خپل ژوند په خطره کې نشي اچولی څه پوه شو ښه پوه شوم